په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې پلی سټور کې چې کوم مشکل پیدا شوی د انسټالولو وخت کې دا څنګه مونږ حل کړو دا مشکل. زه غواړم چې دا انسټال کړم. وګوره ما سره دغه آپشن راوړي کولاد کمپلیټ یور پرچیز. سمه ده. دا مونږ څنګه حلولی شو؟ زه دا بک کوم، بیرته راځم. که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چانل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړئ چې د ټولو نه مخکې تاسو ته زما ویډیوګانې ورسیږي. نور به د موبایل سکرین په پردې ګورو. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. لومړی قدم کې که چیرې ته وی پی این په موبایل کې لرې بیخي ښه دی. تیار وی پی این به در سره وی پی این آن که هغې نه بعد ته راشه هغه به تا سره ډاونلوډ کېږي. سمه ده. ټروپ وی پی این شار یو وی پی این فعلا زه تاسو ته وی پی این تاسو باید د ویټمیټ څخه ډاونلوډ کړئ. ویټمیټ به تیار تاسو سره وي. سمه ده. که چیرې ویټمیټ نه وي بیا تاسو یو بل کس نه وی پی این ځان ته تیر کړئ. سمه ده. ما سره دا یو ځلې خلاص شي سرچ ته به راشي. کله چې سرچ ته راغلی دلته به فری وی پی این به ولیکي. کله چې فری وی پی این ولیکي سرچ به ووهئ. سرچ نه بعد به ته راشئ اپس ته. اپس کې به دلته یو وی پی این دغه خوښه دی که دغه ډاونلوډ هر یو دانه چې ډاونلوډ دی پکې پوه شوئ، خو دغه موږ سره ښه دي. یو دا کوم چې ډاونلوډ دی. سمه ده. هغې نه بعد به ته دا اوپن کړې. زه وی پی این اوپن کوم. راځم زه دا وی پی این اوپن کوم. کله چې خلاص شو دغسې وی پی این در سره راځي یا یو علامه در سره درکوي د بټنې په شکل، یا دغسې یو علامه در سره راځي، یا ټروپ وی پی این هلته سرچ کې ولیکئ تاسو سره باسي. سمه ده. دا ما سره کنیکټ شو. سمه ده. دې نه بعد به ته راشې بېرته پلی سټور ته چې کله راغلی دی زه غواړم چې همدغه ډاونلوډ کړم. سمه ده. وګوره غواړم چې انسټال یې کړم. ما سره اوس دلته انسټالېږي. سمه ده. دلته ما سره انسټال شروع شو. تقریبا 14 MB ده. زه نه غواړم چې انسټال شي. زما په درد ځکه نه لګي، فقط د زده کړې دپاره ما تاسو ته ویله. زه دغه MB ما سره کم دی. زه دا غواړم انسټال شي. فقط تاسو ته مې دا وښوده چې دا مشکل مونږ څنګه رفع کړو. سمه ده. تقریبا دا مونږ سره انسټال شو. سمه ده. په دغه اسانه طریقې مونږ کولی شو چې دا مشکل حل کړو.